شو دا خلک وایي تماکو پیسې کوي او دا کوي او هغه کوي سم دم خټکي به م کرله زه له 100 روپۍ به یې وکړلې چا له به م پکې خیرات زکات هم ورکړو چا به پکې هم خوړله وړو به م یوړل دا اوس څه دي دا وایي په دوایانو کې استعمالېږي دوایانو کې استعمالېږي خو هغه داسې دوایانو کې استعمالېږي په دویمه ورځ چې کوم دی نو یو پوډري چېرته مړي او نشې تماشې د دې د لاسه سیوا شولې خدای دې کور ونغره تماکو ران کې مړه هغه ته بیا زمونږ هغه ذلیله ته وګوره دا خو د خدای د ښې ورځې نه وساتي تاواني خالد تاواني هغې نوم ته وګوره دی چې د کمې ورځې نه شوی دی که نه ما چېرته د ښې ورځې مخ نه دی لیدلی تاوان او تاوان اوس پکې لا دی پکې تاواني باندې مشهور دی خالد تاواني زه ورکه مړه دی دا ځل کور ته راشي که نه ده سره زه دا خبره کومه دې په فخر اخته کا چې نوم دې تاواني دی چېرته به دې کتلي وو د چا کوټې به دې کتلې وې چې دغه هم ترې ایستې وې ناوې به ترې ایستې وې یا به رشته موټرسایکل ته زاړه د سوټو ټاټکي به دې را پیدا کړي وو چې له 70 روپۍ خو جیب له راغلې وي که نه خبره خو دې دغه ټیک ده دغه به م کېږي خلک دا موسم خوش هوا ولګېده په ایمان ژبه وې راوته مل مرمه هغه ملګري ته مل چاړه راته ګرځوه چې تا خو دې وکېږه ملاله ومې خدای ته دې تعامل کړي نه نه خو نو خبرې ته غوږ کېده نه ده نه ښه پیدا شته او نه ده نقصان شته دی خدای ظالمه که نو څه نو دا شوتل به دې په غلا د خلکو ریولې پنډونه به یې ډکولې په بازار کې به دې خرڅولې شوتل موتل پرېږده واده پېر تماکو خرڅوم پلار نه یا پیسې هم تاله به م درکړم پرېږده مړه ستا پلار نه پلار دې په خپله سپور اودلی دی هغه سره څه دي چې تا هغه نه به موږ وایلو هغه د نسوارو سوالونه کوي بسونه په سړک باندې ودرئ په قطر مسلمانو نو هغه ته خو پیسې زه رسوم نه په لار کې ته وایم هلته یو کار نه کوو ماته چې دي چې ته بټۍ والا ته نه معلوم چې دې دا نه یو غې ګډه کو ولته یو شو بټۍ والا من څه کې خو مونږ را په پلار به خاص نه ستا پلار پیسې ورکوي که نه هسې رانه وایي مسلمانه پیسې خو ورکوي خو چرځان یې ورکوي په ایمان ته هم ګورې چې نه اوږې نه بوټونه زما ووړي او بیا د پلار پیسې نه ورکوي زه دې مو وارم د پیسو څه پوره څه شته ولې مسلمان ته څه وې سړی به یو کار کوي نیمګړی به ګرځي نه ته ماته دا ووایي چې دا به خرڅېږي په څو خرڅېږي به په څو 500 زما ګومانه په څو 500 دا خو بیا سونه ده دا خو دا دوه دړې یو منخي 500 زما دا پنځه دړې یو منلو هلکه بس داسې مړه ده د ټل به یو ګدا نه په څو درکړم پلار ته دې ووایه دا یو ټرک مال دی یو 10,000 روپۍ مال راکړه زه پکې تاوان کوم دا ځل پرېږه دې کې پکې تاوان صحیح پکې دا موبایل ځان سره کېده دا موبایل پکې نه نغدې راله پکې یو 2 دا پکې ځان سره کېده او نورې پیسې ما بس دا ستا شو ده سره به اوس یو دړه یاد بوت رالم دا دې شو مرګري په 1000 باندې چټل ها په ایمان بل له مې ګران ورکولې خو ته مې یار دوست یې تا باندې لګردان خرڅ دا تمام شو صحیح ده صحیح ده زه به د نورې پیسې ماښام د خیره ماښام پیسې دې ته راوړه او پلار ته دې ووایه اوس خشاک دی 100 روپۍ نورې کېږي نو دا موبایل خو زه په 100 روپۍ باندې لم دا خو خراب دی روپیه 9,000 روپۍ به نورې راوړي صحیح ده زه به ماښام د دې خشاک نه تاوېږم ته تاو راتاو شه ګورې په ایمان خشاک داسې دی چې صحیح ده دا خو ته په ما پردې خشاک خرڅ کوم موبایل مې ورکو پیسې به ماښام ورکوم زه خو دې خیر کوي د ده به نو زه د پلار پسې ورځم چې چانس مې وو السلام علیکم بابا وعلیکم السلام علیکم خدایا پاکه دې خو کېنه مړه ته راشه دې خو کېنه خدای دې کور ونغلی وران کړه مړه د خلکو دې بچو ته وګوره ولې ګناه مو خبر تا ته وګوره ته را څه ټایم تللی وې خبره واوره د عاجزي چل مې کړی دی پاڼې خبره مې دله کړې ده 3 بټۍ دې بخ کړي دي په خدای چې 10 لک روپۍ به اوس دله نوم مې تاواني دی خو کار مې ټول کې لاړې دی په 700 روپۍ کیلو خبره مې کړه راته لږ لږ لامبه را لامبه دونه تروش خوال کوي څنګه دې چې لامبي ها طارق د قصه دې کوله وي د 10 لک روپۍ تماکو مې خرڅ 3 بټۍ به دا چې په 10 لک خرڅې ان شاء الله د تماکو به ور بند نه وي وبو والو وبو لګي را خبر وکړه تو بلګ ډېر قیمتي سړی یاره تماکو اوس پیژندې د تماکو به ګوره دا چې بند نه وي ډېر خشیز دی ډېر دوایانو کې خلک چې لکه ټوخی موخی شو دغه مغه شو دغه دوایانو کې استعمالېږي وایي دا ډېر ښه شی دی نه دي ارام شی خو نه دی ښه ورنګه شی دی بس بوس ښه مخکې بیا 3 بټې
راځي ته ما خبره ور 3 باټې بل 10 لک روپۍ کوي 500 روپۍ مې جان محمد سره خبرې کړې دا خبره کړې ده کیلو کنه تر وړه تندې لګ ما ګورل که خوان کې ورکی کا ها پښلا کې ولګو هو مخکې ځه سبا به ان شاء الله راځي دې کارو کا ساجد نه دی هغه ته وای عثمان ته وای دوه کسان نه راغول شي دا باندې راته وتړ دیاړي ور نه د ورکو بوتل چې مو ارث به کوو درته خیر ساجد ډیر خالق دی ډیر نه کمال الګ دی وای شوي او هغه زما خبره مانی بس زما ابم د لرولګم فابل ګره سبیل ما زغون تیرې عثمان زه خو هم دا غنه وړم مړه نو کسان پیدا ستا خواخه ده زه زم بل مرګله زه به لاړ شم ده هو زه چې کوم دی بیګا یوه بجه پاڅېدلی یم او دا دی اوس مازدیګر دی شپه مې هم داسې تېره شوه ورځ زه ځم ته کښېنه دغه یو دړه اوبه کول غواړي هغه پته د هغې من به زه اوبه ووم ته بېغمه زه یو دړه ورکوم زه په منډه دړه ورکوم دا څه وې دا یا یو دړه ورکوم ښه زه راځه شابه وای زه وای د شپې یوې ناستې م شیخ عمر کړی پټۍ سړه کړې ده د خدای مسلمانه څه ته ناستې دې خو به زه هم کښېنم دا یا پاکه دا به اوس امام کم دی دې کې زما څه مطلب دی په 700 مې خبره کړې ده خو 700 به تا در کوم ولته 800 خرڅوم هم بچا وړېدلی نه صبر وکړه مړه یو نه دی نو پخوا په یو تلو سړي به د خپې لاندې کړ چا سره به په سر باندې چګي ماما څنګه چلې خیر دی ټیک ټاک دا ولې لکه دا خبرې دا مې سپیډن کړی څه شي ته نه ګوره سیکنډ سره نو خو ګوره سمېږي نه که نه چې دا راته وایي چې دا پایې پې مه راوچته وایي د خدای تعالی ظالمانو د ځان دشمنان یې د ځانه بیا ګوره چې هسپتال ته م یو چې نو هغې دله بیا ګورې نشه مشه نه درکوي دا خو درته پته ده که نه څونه تکلیف پر باندې تېر شوي او مور او پلار لا هغې بیاړه خوري دا وګوره خدای پاک د مرګ نه بچ کړی د مرګ نه نوره خو بد ته که نه او بد په شرف دا ګولې لګېدلې ده دا ګولې مطلبي ځای خو همدغه دی که نه ګوره هلمټ اچوئ دا ون ویلینګ دی زه چې دا پایې چې پرې اوچتئ دا شیونه مه کوئ اوس کوم خوا روان شوې زه چکر وم بار ته ووتم ښه خو ډېر ګرځه راګرځه مه که نه دا خو ګرمي ده او خرابېږي دې پټو ته هم درسره خیر کوه ښه ټیک ټیک خدای پته نه لګي چې د چا په مخ باندې روتیم نن مې غونډه ورځ خو ترې راځي چې په کوم چې مې سترګې لګي نو کاندم دی مړه زما مال نه دی خو د لامده خوړ خیرات دی بس وروره بس ښه لاسونه یې هر سړي خوري اورې سلام علیکم مشره دا راته لږ اوچت که مړه ګرمي ولې نه اوچت به کوم که نه یا پاکه مرچکي ما دا راته ووایه که نه عثماني چې تا نه چا نه تپوس کړی دی والله چې په ایمان کور کې دا لوګان په خول خشاک نه ونو ما ویل مرچکې ماما خو زمونږ خپل سړی دی دې کې راته پوس ساجد دا د لوګانې په خول ما ته پته نه مړه ځان نه د پیر بابا ملنګ دو کړی په دې اختر کې د غونډه غوښه راچلولې بوجۍ به درسره وه او ګرځېدې به پسې کړې مرچکي ماما تمباکو نوشي صحت کې لیمو زرخه خو بس خدای پاک ډېر نیکمل او صالح اولاد را کړی دی خدای دغسې زویار چاله ورکړي داجي پټۍ خو دنه سړه شوې وه دړه مې ورکړه نو څه یې را مې 2-3 ورځې لیټ کړې سترګې مې ورغلې وې دې خوا کښېنه دې خوا راوړه بلې مې دا خبره کوله چې دا خشاک مونږ په څو من راوړم لکه مسلمان راوړی یم تا دی بیم تا کړی دی او تپوس ما نه کې نو دماغ د تماکو د ټول ټینشن دی ویشته پچاو داسې م راوړي هغه عثمان پېژنې هغه یاره په 900 وایي خرڅوي من هغه نه راوړو نو دا خو به ته چانس وې په ایمان سبا مسلمانه د ما خپه ملاویږي خو خشاک نه ملاویږي داسې کار کوم راځي یو ګنټه نور کښېنو بس سړي پسې به منډه ورځم په 900 من دی لکه ستړی مړه ګوره هسې یو ګنټه ښځه زر راځه له شم دړه خو دې ور واچوله که نه واو دړې مې ولې ورکړه بس یو منټ دی ښه زر راځه دې لکه راله په دې زړه پوله یې ودرولې ماړه بس تماکور مې کرلې او خلکو راله تماکو کره بلیا پیسې دي پکې او لالچ باندې راوړولې مړه بس د دې نه خو هغه نه زندګي خره تماکو څه دي تماکو نه څه جوړ شو هېڅ سم نه اوس تې تنګ راغلی څه وکړو کله په یو پوله ده کله په بله پوله ده کار مړه خپل کار مې کوړم مصریتوب دوکان کې به ناست وم په ارام او بس کسان به لګیا وو مړه بس خوراکونو دې کې خو ایری شوم جیب کې مې د روپۍ زره زه یې وکړه نه پروا نشته السلام علیکم څنګه چل دی برابر خیر اره کړي کوم ګور دی نوم مې خالد تاواني دی
باټۍ مې خپل څه تماکو خرڅې د نه بوالي ټینشن مه کوه زه یم مړه تماکو ډېر پازاب کړی ډېرې بد افکار بس داسې کار وکړه نن دې دې خلاصونو پیسې در کومه زړه دې خوشحاله کومه باټۍ مې شته څه بولې په کري ونیسم خبره کوه څو جیره بلې ده دا 20 جیره وایي دا ډېر زیات خو جیره په څو دي 5.5 لکه دا خو مسلمانه 20 جیره 50 لک روپۍ دي د دې رښتیا هم څونه نه ده اوس خرڅې خرڅو مې د خرڅ ریټ یې کوم خوره سپرېګانې طبعي راله کړی طبعي بلا کې جیره بولې کوه بس خبره ختمه لاکسي په دې خو د لاکو خرچه هم نه را شوې مړه چې ته وې لاکه دا خو د مسلمانه خرچه خو په باټۍ کې راځي په باټۍ کې څه خرچه ده خو سپرېګانې او خورې ولې څوک راوړي نه خرچه ده ولې نه خرڅوم ته خو جاهل ته وایې شابه مړه شابه په دې دغه کې د چپل شابه مړه تاسو پټي نه دی شابه اواني بنداداري تلې تندې عمل غوا ا باټي سړا شولا ته بیا چرته تلې خدایا زه خدای ور بلې ها دغه کی چې خشي اوه په 210 کې دی ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته رنګ کې ده ها په لکونو روپۍ به وکړي انشاءالله او اختشام به خان کې د عظیم خان پول څه چل دی بچه چانس مې دلې وو څه چل دی وګوره بیا خو لرګې مې دلې په 800 روپۍ واخیستل ماره ډېر سپارې ووایي پهلوان دی پیسې مې پکې ورکړې دي موبایل مې پکې ورکړی راځه چې پیسې ولې یو سو راځه هسې ګوره تاواني ته ګوره زما زوی مامې ګوره ملګری مې ډېر زیات دی قسم په خدای چې خیر کوه پاتینګڼو ته خیر کوه په دې پاتینګړو ګوره ګډ وډ نه شي دا چې په دې لنډ پاتینګړو کې نږدې ورولم اورې او بس په دې لنډ دې ورول اول دا خشاک وینه بیا به پیسې ورکړو صحیح وخت نه اوم ستانه ما به مسلمان زه ګوره هر کار کوم څو زه چاله لګې مزه هم تاره نیم لګې وړو کې شنو واده براله کې وړو کې شنو واده براله کې وړو کې واده نه قلار شه دا هو چا چې کړي کنه سم په خدای چې هول په خوراک دی په چې کینه هوا وړه ماړه دا بس ګاډه براله دی وا بلم د راځه او صبر علی وړو کې مخنان براله صحیح ده خو خیر کوه ګوره سو پیونه وي په ماته بچا دا خشاک دی دا او بیخي په هسې بس را کړی دی هسې بس را کړی یا خشاک ډېر خشاک دی واسې خپلو کې وو تاواني جی دا شیزونه خو زمان په خشاک دا یو شان خشاکي ولې دې کې څه دغه نه دغه نو یو شاني خو لکه دا مې اورېدلې چې وو انسانان یو شاني خو خشاکونه خو ټول یو شان نه ولې تاوشه دي راته تمزه ترې ودرېږه دا خو هغه سړه ده که نه پرون چې بې تا ټیک دک والي No.